د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود وایي چین افغانستان ته د منځني ختیځ د ننوتلو لپاره له ایران سره د یو پل په سترګه ګوري. په سلامونه مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغان مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د امریکا فارین پالیسۍ مجلې ته ویلي چین طالبانو ته د ثبات یو عامل په سترګه ګوري او افغانستان هغه هیواد ګټي چې له ایران سره ځمکني پول جوړوي. هغه زیاته کړه چین په دې باور دی چې له افغانستان څخه له ایران سره د اړیکو له لارې کولی شي په منځني ختیځ کې خپل نفوذ وکاروي او امریکا ننګوي. له بلې خوا د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیران 50مه غونډه کې د افغانستان ملي بیرغ تر چتر لاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي وینا وکړه. امیر خان متقي د اسلامي همکاریو سازمان ګډ عکس کې هم پرېنښودل شو او د افغانستان په استازیتوب یې یوازې ملي بیرغ پرېښودلی و. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.